الحديث 39 نهديرشم نمبر حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا الله رسول قال فرمای ان الله تجاوز لي یقینا الله تیر شوی ده لی زما د پاره عن امتی زما د امتنا د نبی صلی الله علیه وسلم د وجنا د عزت د وجنا الله تعالی تیر شوی ده د خطاین او نسیان او د پهرینا مطلب دا ده چې الله رب العالمین نبی سم لړې روچت شان ور کړی د نبی صلی الله علیه وسلم د وجنه د امت نه چې کومه ګناه په خدای وشي لکه آدم علیه السلام او د حوا مبارک اطلاق فازلهم الشیطان شیطان او خو یو ولدی اراده نه هو غیر اختیاري او خویدل نو دغه څه ته ګناه په خدای وشي انسان د وسپیکر نه او خدای ته وشي یو قصدن کار کول دي هغه نیول کیږي والنسیان او خبره ته رشي پته نه وشره دا کار ګناه اگر دې چې مثال یو انسان د خوراک کوي او په چپ لاس خوراک کو د خیال نو ورسته او ته خیال راشي په چپ لاس باندې خوراک کول دا حرام دي ناروا دي خو د ترسته یاد شون بیا په دې ته نه نیول کیږي ومسکره علیه هغه کار چې په دیو باندې په زور وشي یو چا نیول دی په زور باندې ته وای چې مثلا دا کارو کا د پلان کی ته ردی بدی وایا د خپل استاد ته غلطه خبره وکا کنزلی وته وکا او کنه کینو وجنه مې دی په زور په دې شي کار وش یا الله او رسول بارک او توي چې دې خبره وکا او دا مجبور یاله او بیا دا د مجبورۍ نه دې خبره وکي الله تعالی په دې باندې نه نشي حدیث حسن دا حدیث حسن دی رواه ابن ماجه دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی ول بیهقی او امام بیهقی رحمه الله هم راوړی دی په سنن کې و غیرهما او د امام بیهقی نه علاوه او د امام ابن ماجه نه علاوه نور محدثین هم په خپل کتابونو کې الحديث الأربعون سلوی ختم نمبر حدیث چې دې کتاب نوم 40 دی 40 ته ولې وې سلوی حدیث پکې دي دو په د پاس عن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت ده قال دا فرمای اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنکبی الله نبی زده دی ولی نه اونې ولم د نبی سم مختلفه طریقې په باب د تعلیم کې کله به یو سړی د غوږ نه ونیو کله به یو سړی د ولی نه ونیو کله به سړی ته ویل شي تا ته د څه خبره کومه دا د دې لپاره چې دا مخاطب ماته متوجي شي او د شوق دا پیدا شي فقال او ما ته ویل پس وی فرمایل کن شف الدنيا په دنیا کې کانک غریب گویا کې ته ناشنای غریب معنا ناشنا ته په خپل کلی کې د څه اوسېګا چې ډېر لږ خلک تا پیژني نو بس بیا به وزګاری د الله عبادت وکې او که په دې کلی کې تا هر څوک پیژنې استاد هر چا سره تعلق او هر چا سره د ناس ته ولاړی نو کله به یو راځي د لو خرابوي کله به بل راځي کله به یو سره د ملاقات د عالم له برازي د استاد له برازي د بل له برازي کله به بل کله به بل کله به بل او بس په دې مجلسونو کې خو بیا په دې وخت کې بل څه نه ما سوا د غیبتونو او ما سوا د دروغ و غیره نو وخت به خرابېږي نو په دنیا کې په کمزې کې چې تجوان کې نو د غریبانو ژوند وکا غریب معنا ناشنا دا باز خلک وای غریب خو هندو دی چې ایمان سره نشتا نه غریب مسلمان به غریبي غریب معنا دا ناشنا بوي هر چا سره تعلق نه ساتي چې خپل وخت ضایع کړي بلکې بس چې څونه خلکو سره د ژوند تیریږي دونو سره تعلق ساته خپل ولی سره پالا او سلام په کوا څونه حقوق دا ودی هغه ادا کوا او عام د خلکو سره تعلق دون ډېر مساته چې ته په د دین نوځي او عابر سبیل او یا په دې دنیا کې د ژوند تیرول که څوک چې په لار تیریږي نو مسافر چې په ولاره باندې رواني او د اداره کې که هر څونه خسته زینه میدا په ځان له بلډینګونو نشي جوړول ځکه چې تم روان دي تم په دې دنیا باندې شي ورتیر شه دلته د بلډینګونو او د جامو او د سرو د دې ډېر سوچ مکو د آخرت سوچ کوه ځکه د دې دنیا نه تم تلون کې لکه څنګه چې مسافر په لار تیریږي او د لار ته پاتې کیږي دغه ستاره هم د دنیا پاتې کیږي او ته تزي ابن عمر ته دا حدیث الله نبی ویلو نو هغه د دې حدیث نه څه فائدہ واغستنه وی وکانه ابن عمر او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما یقول غیب فرمایل اذا امسیت نو کله چې ته ماخام کې فلا تنتظر الصباح نو د سبا انتظار وکړه چې سبا راځي او بیا باندې کوم اعمال سره راکاږو ماخام دیم دا وسنه نیک اعمال شروع د شیطان یو د سیسا غدا د تا ته وی چې نیک اعمال بکې اوس خلا ځواني دي دا چې بیا د عمر ډیر شي بیا باندې کوم اعمال کې کنه بیا الله یادې دا شیطان وسوسه ده واذا اصبحت وکله چې ته سبا کې فلا تنتظر المساء نو ته انتظار د ماخام مکوا فلا تنتظر المساء
انتظار د ماخام مکو چې ماخام به راځي او بیا به عبادت کوو. وخذ من صحتك لمرضك او فایده واخله د خپل روغوالی نه د صحت نه چې بدن دی روغي مخکې نه چې ته بیمار شې ځکه چې بیا بیمار شې بیا به ته دونه نیک اعمال نشي کولای بیا به ته دونه مزل علم پسې نشي کولای دین پسې به دونه مزل نشي کولای بیا به دونه نیغ نشي کېناسته بیا به دونه کتاب نشي یادولای. اوس د ځواني دا اوس د صحت دی روغي بیمار نه نو اوس د خپل صحت نه فایده واخله. دا بدن اوس د الله په طاعت کې استعمال کا په ګناهونو کې نه ومن حیاتک او د خپل د ژوند نه فایده واخله لموتک مخکې نه چې ته مړ شي. د دې مرګ نه مخکې د خپل ژوند چې تعالی الله درکړي د دې نه فایده واخله. فایده غسل دي چې د الله په طاعاتو کې استعمال او کوم یو عمل کې چې ډیر اجر دی هغه ډیر کوا. رواه البخاری دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړل په خپل صحیح البخاری کې.